د کندوز ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت د 15 خالی بستونو د ډکولو په موخه له لوستو ځوانانو څخه د ازموینې اخیستلو بهیر. مسؤلین وایي په دې ازموینه کې د کندوز له بیلابیلو سیمو څخه 15 تنه لوستو ځوانانو ګډون کړی و چې له مخې به یې هغه کسان په دندو وګمارل شي چې په دې ازموینه کې ښې نمرې ترلاسه کړي. 15 تنه کاندیدان د امریت تعلیمات تخنیکی او مسلکی په انګړ کې قرار لري او دغه امتحان د کمیټې د نظارت لپاره زه خپله دلته د اصلاحات ادارې په نمایندګۍ یم او د ولایت نماینده موږ سره موجود ده. همداراز د تعلیمات تخنیکي او مسلکي امیر صاحب خپله ده او د استخباراتو د امر بالمعروف نماینده هم دغلته موجود دي. نو الحمدلله د امتحان د شفافیت په اړه به تاسو ته دومره ووایم چې دلته مرکز د هدایت مطابق تقریبا موږ 15 بسته اعلان ته ورکړه. هغه چې یو د مرکز و 4 د ولسوالۍ وه نو ملګري ورته شارلې سوي وه چې د پاسه 10 نفر راغلي چې تاسو د امتحان شهیدان یاست. ملګري اوس امتحان ورکوي. امتحان انشاءالله شفافه طریقې سره ترسره کیږي. په ورته وخت هغه ځوانان چې په دې رقابتي ازموینه کې ګډون کړی و د ازموینې له دغه بهیر څخه خپل رضایت ښیي او له مسؤلینو څخه د دغه پروسې په لا شفافیت ټینګار کوي. بعد دینه چې امارت اسلامي حاکمیت راغی ټول امتحانونه چې موږ ګورو ډېر په شفافه توګه ځوانان ټول خوشحاله دي. څوک چې لیاقت او وړتیا لري کولی شي چې رقابت وکړي او هغه خپل خوښې بس ته کامیاب شي. روند امتحان امروزی را یک روند شفاف و سالم می‌بینیم به خاطر از اینکه در این کمیته از ادارات مختلف افرادی که حضور دارند. کمیته متشکل از ادارات مختلف و گوناگون می باشه و سوالا هم تازه امروز آماده شده. به این اساس یک پروسه شفاف می‌بینیم. هیله ارزوم د امتحانات د کمیټې څخه دغه ده چې د ځوانانو استعدادونو په پاملرنې سره او د هغوی د وړتیاو په مطابق هغوی ته چانسونه ورکړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او کوم امتحانونه چې دوی اخلي هغه په نتیجې په شفافیت سره اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په کندوز ولایت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د آزادو سیالیو له لارې د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د خالي بستونو د ډکولو په موخه له یو شمېر نورو لوستو ځوانانو څخه هم ازموینه